که غواړې چې ناراض انسان چې له تا څخه خفه وي، درڅخه خوابدی وي او راضي یې کې، خوشحاله یې کې، نو نن زموږ دغه ویډیو وګوره چې یوه وظیفه ده، د هغه په برکت سره به چې هر څومره ستاسو تر مابین خفګان وي او له تا څخه ناراضه وي، فورا به دستي له تا څخه خوشحاله او ستاسو دوستي به دوباره تازه سي. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به مو فتن وي. الله تعالی مو تل راته خوشحاله او سرلوړي او کامیابه لره. دوستانو، هغه کسان چې ملګری ځینې خوابدی وي، ورڅخه ناراضه وي او دی د دې کوشش کوي چې زه په کم چل په کمه طریقه اوس خوشحاله کم او دته هغه طریقه هغه چل هم نه ورځي، بلکې ډېر کوشش یې کړی وي، خو پر هغه کوشش سربیره هم بیا له ده سره هغه ملګری هغه د ده دوست نه خوشحاله کیږي. هغه دوست که د ده فلار وي، که مور وي، که ملګری وي، که انډوال وي، که یو بل داسې رشته وي چې دی هلته رشته کول غواړي، د ځان لپاره واده کول غواړي، خو هغه ورسره راضي وه مخکې، اوس ځینې خوابدي وي، نو د دې ټولو لپاره یوه بهترینه وظیفه درښیم چې تاسو په هغه وظیفه باندې عمل وکئ چې هر څومره یو انسان له تا څخه نفرت کیږي، درڅخه خوابدی وي، انشاءالله د دې په برکت سره به په یوه هفته کې اندر له تا سره پخلا کیږي. په یوه هفته کې به الله تعالی د ده په زړه کې ستا محبت ورچوي او هغه چې له تا سره نفرت ده، هغه چې له تا سره خفګان ده، الله تعالی به له زړه څخه ورڅه وباسي. ګورئ دوستانو، که په زندګي کې ستاسو سخت انډوالي او ډېر در باندې ګران وي، ملګری مې خو هغه اچانک در څخه خوابدی سي، ناراضه سي، نو له دې ملګري څخه هر هغه څوک مراد ده، که د فلار وي، که د مور وي، که د ورور وي، که د دوست وي، انډوال دی وي، که د استاد وي، که د هغه یوه رشته وي چې یو ځای ته واده کول غواړي، نو د دې ټولو لپاره دا یوه بهترینه وظیفه ده چې په دې باندې تاسو عمل وکئ. دا وظیفه تقریبا 7 ورځې ویل کیږي. په 7 ورځو کې به انشاءالله ستاسو هغه د زړه مراد پوره سي، هغه ملګری هغه دوست چې له تاسو خوابدی ده، هغه به الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره فورا در سره خوشحاله کړي او ستاسو دوستي به دوباره تازه سي. نو راځئ زه دوستانو چې دا اوس څنګه وظیفه ده چې د دې وظیفې په برکت سره الله تعالی د موږ هغه خوابدی دوست را خوشحاله کوي. الله تعالی خو ډېر مهربانه ذات، الله تعالی ته هېڅ هم زور نه غواړي، الله تعالی هر څه کن فیکون کې کولی شي. خو تر دې مخکې دوستانو له تاسو څخه هیله لرو، که تاسو زموږ دې چینل ته نوي راغلي یاست دا به ضرور سبسکرایب کوئ تر څو زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته ورسیږي او موږ د اذکارو په باره کې، د وظایفو په باره کې، که هغه د محبت لپاره دي، که د رزق لپاره دي، که د مشکلاتو لپاره دي، که د قرضدارۍ لپاره دي، د دې ټولو لپاره موږ دا وظیفې تاسو پورې در رسوو. نو تاسو مهرباني وکړئ په دې چینل کې له موږ سره ملګري او فاته اوسئ. او بل دا هیله د څخه لرو چې فورا یې له نورو دوستانو سره، ملګرو سره، انډوالانو سره، رشته دارانو سره ضرور شیر کړئ تر څو هغه نور ملګري هم له دې وظیفو څخه ګټه او فایده واخلي. بل دوستانو، هره وظیفه چې تاسو ګورئ پر دې به مکمل یقین وي، ځکه چې الله تعالی د انسان لپاره چې دغه وظیفه او یو انسان یې وایي هغه هلته عمل کوي، هلته تاثیر کوي پر انسان باندې چې کله دی پر هغه باندې عقیده ولري. نو که ستا پر دې وظیفې باندې عقیده وي، ضرور به له تا سره هغه ملګری پخلا کیږي او دا وظیفه به تاثیر کوي. که چیرې تا پر دې وظیفې باندې عقیده نه وي چې 10 کاله متصل وایي هم بیا دا وظیفه تاثیر نه کوي. نو دوستانو، عرض مې دا و چې عقیده به مو ضرور وي.
نو راځي جو دوستانو دا وظیفه درخویس دا څنګه وظیفه ده. نو دا وظیفه دا د دوستانو چې د ماخستن للمانځه ورسته چې کله دی کور ته راسي 2 رکعاته نفل دی وکړي. 2 رکعاته نفل دی وکړي، مثلا تر نفلو مخکې چې اودس وکړي، ځکه چې بغیر له اودسه خو نفل صحیح کېږي نه. چې اودس یې وکړي 2 رکعاته نفل دی وکړي، پر قبله دې کښېني، له هغه جاینماز څخه دې نه ولاړېږي. اول وار دی 3 واره اعوذ بالله شریفه بسم الله شریفه ووایي، مثلا 3 واره اعوذ بالله 3 واره بسم الله. لغه ورسته متصل دی 2 واره درود شریف ووایي چې اللهم صل علی مبارک ده، یعنی 3 واره اعوذ بالله 3 واره بسم الله 2 واره درود شریف. له درود شریف بعد سورة اخلاص 9 واره ووایي. سورة اخلاص د قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، دې ته سورة اخلاص وایي. دا دی 9 واره ووایي. په پای کې دی بیا 2 واره درود شریف ووایي. کله چې دا مکمل کو نو هغه ملګری چې له ده څخه خوابدی وي، ما مخکې د ویډیو په سر کې درته وویل، هغه که پلار وي که مور وي که دوست وي که رشته دار وي چې هر څوک که استاد وي، نو تاسو چې دا وظیفه خلاصه کړه، له هغه وروسته متصل به د هغه تصویر مخته کېږدي، که چیرې تصویر در سره وي. که نه وي، که په موبایل کې تصویر در سره وي، هغه موبایل تصویر به خلاص کړي، هغه به مخته کېږدي. که چیرې دا دواړه هم نه در سره، نه دغسې تصویر نه د موبایل ده، بیا به تاسو د هغه صورت جسم شکله ټول په خپل ذهن کې راولئ. مثلا چې انسان د چا سوچ فکر وي چې د پلانکي څنګه رنګ څنګه شکله ده څنګه چهره ده، دا به ټول تاسو په خپل ذهن کې ښه په اطمینان سره راولئ، سترګې به پټوئ. کله چې پر اطمینان راوستی په زړه کې په ذهن کې، او تاسو به دا یقین وي چې دا فلانکی ده چې علامات څخه خوابدی ده، نو وروسته متصل به د ده پر دې مخ باندې، مطلب سر مخ پر دې علاقه باندې تر ځګره پورې چې پر هر ځای مې نظر و سوچ فکر مې و قرار به پر هغه ځای باندې جوف کوي. مثلا کله چې مې جوف کوي، له هغه وروسته به دعا الله تعالی ته وکړئ چې یا الله د دې وظیفې په برکت سره پلانکی زما ډېر مخلص دوست و، یا مور او پلار له ما څخه خوابدي دي ناراضه دي، یا دوست یا رشته دار له ما څخه ناراضه ده، د دې وظیفې په برکت سره ته راضي کړې. دا وظیفه به دوستانو مکمل یوه هفته کوئ انشاءالله. کله چې تاسو شروع کړئ په 2-3 ورځو کې تر 1 هفتې پورې، ضرور به الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره ستاسو هغه ملګری له تاسو سره راضي کړي.